بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قدرمندو اوریدونکو، په انساني ټولنه کې د فساد خپرولو او ترویج تر شا د انساني ازلي دښمنان نه ستړي کېدونکي کوششونه کوي، او دا دښمنان الله جل جلاله انسان ته ورپه کړي دي، تر څو چې انسان پر هغوی به لاسی ترلاسه نه کړي. د اصلاح او تربیت هر کوشش ناکام دی. ځکه خو ویل کېږي چې د دښمن پیژندنه د برلاسي لومړی شرط دی. د انسان دښمنان په دې ډول دي. لومړی د انسان خپل نفس. الله جل جلاله په سورت یوسف کې آیات کې فرمایي: ان النفس لامرة بسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم. ژباړه: بېله شکه نفس په دې امر کوونکی دی مګر دا چې زما رب پر چا رحم وکړي، بېله شکه زما رب بښونکی او مهربانه دی. دویم دښمن شیطان دی. الله جل جلاله په سورت البقره کې آیات 188 کې فرمایي: ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. ژباړه: د شیطان پیروي مه کوئ، بېله شکه هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. او نبی علیه السلام فرمایي: ان الشیطان یجری من الانسان مجری دم. بخاري کې دی. ژباړه: بېله شکه شیطان د انسان په رګونو کې د وینې په څیر څغلي. دریم دښمن د انسان لپاره هغه منافقین دي چې په انساني ټولنه کې په ظاهره د اسلام جامې په تن وي، او د انسانانو په زړونو کې د اسلام مفاهیم شکمن یا هم تحریفوي، او کفري غیر شرعي مفاهیم ورته ښایسته کوي. معروف ورته منکر او منکر ورته معروف، اصلاح ورته فساد او فساد ورته اصلاح معرفه کوي. څلورم دښمن کفار دي، کوم چې د انسانانو د فساد لپاره شپه او ورځ لګیا دي او انساني ټولنې ته د فساد اسباب مهیا کوي. که د انسان پورتني دښمنان ته ځیر شو، نو وبه ګورو چې د هغو له منځه وړل د انسان لپاره د خورا لوی ګواښ دی. لومړی درې دښمنان نفس، شیطان او منافق داسې دښمنان دي چې په سترګو نه ښکاري، نو د هغو له منځه وړل به څنګه انسان ته ممکن وي. او څلورم دښمن چې کفار دي، په مادي وسایلو دومره مسلح دي چې په علم اسباب کې پر هغو برلاسي ناشونې برېښي. خو له دې سره بیا هم الله جل خپلو بندګانو ته پر هغو د برلاسي حکم کړی دی، او په لړ کې یې د بریا زیری او وده صرف خپلو نیکو او نږدې دوستانو او اولیانو ته ورکړي، او الله جل جلاله وعده خلافي نه کوي. الله جل جلاله فرمایي په سورت یونس کې 22 آیات کې: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ژباړه: آګاه اوسئ چې د الله جل جلاله په دوستانو به نه ډار وي او نه به دوی غمجن شي. اوس سوال دا دی چې د الله دوستان او اولیا څوک دي؟ هغوی الله جل جلاله موږ ته داسې راپه کوي: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ژباړه: د الله جل جلاله اولیا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی او تقوا یې اختیار کړې ده. دوی ته د دنیا او آخرت په ژوند کې زیری دی. د الله جل جلاله خبرې نه بدلیږي، او دا تر ټولو ستره کامیابی ده. او څوک چې هم دا صفات په ځان کې پیدا کړي، نو الله جل جلاله بیا ورته دښمنان پر خلاف داسې ډاډګیرنه ورکوي
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. په سورة العمران کې 1 آیات. ژباړه: که چیرې تاسې صبر وکړئ او تقوا اختیار کړئ نو د دوی دښمنان زور او قوت به تاسې ته هیڅ زیان ونه شي رسوی. بې له شکه الله جل د دوی دښمنانو په کارونو باندې احاطه کوونکی برلاسی دی. اوس پوښتنه دا ده چې انسان د الله جل ولی یا دوست څنګه جوړیږي؟ د دې ځواب الله جل په دې آیات کې فرمایي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة العمران 11 آیات. ژباړه: ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم، که چیرې تاسې له الله جل جلاله سره محبت کوئ نو زما پیروي وکړئ. الله جل جلاله به له تاسې سره محبت وکړي او ستاسې ګناهونه به معاف کړي او الله جل جلاله بخښونکی او مهربان دی. گویا د الله جل جلاله محبت او ولایت ترلاسه کولو لپاره د ایمان او اسلام د ارکانو او واجباتو له ادا کولو څخه وروسته د نبی علیه السلام اتباع شرط ده. اتباع دې ته وایي چې انسان د نبی علیه السلام په قدم قدم کېږدي. په شپه او ورځ کې ټول هغه افعال او اقوال په خپل وخت او ځای عملي کړي کوم چې د نبی علیه السلام له سیرت نه ثابت شوي وي. کله چې انسان د نبی علیه السلام اتباع په مواظبت او دوام سره شروع کړي نو یو وخت داسې راځي چې دا انسان د الله جل جلاله ولایت او دوستۍ ته رسیږي، او څوک چې هم دې مقام ته ورسیږي نو الله جل جلاله خپل دې ولی او دوست ته بیا لاندې عظیم نعمتونه ورکوي. لومړی الله جل جلاله په اسمانونو کې ملایکو ته اعلان کوي چې زه له فلانی سره محبت کوم، تاسې هم ورسره محبت وکړئ. دویم په ځمکه کې الله جل جلاله ورته مقبولیت ورنصیب کوي، بیا د دنیا مخلوقات هم ورسره محبت کوي. له ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایي: اذا احب الله العباد قال لجبريل قد احببت فلانا فاحب فيحب جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله قد احب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يدعو له قبول في الأرض. د دې حدیث ژباړه داسې ده: الله جل چې کله له خپل بنده سره محبت وکړي نو جبرئیل علیه السلام ته وفرمایي چې زه له فلانی سره محبت کوم، ته هم ورسره محبت وکړه. نو جبرئیل علیه السلام هم ورسره محبت کوي. بیا د آسمانونو د مخلوقاتو په وړاندې اعلان وشي چې الله جل د فلانی سره محبت کوي، تاسو هم ورسره محبت وکړئ. نو د آسمانونو مخلوقات هم ورسره محبت وکوي او بیا الله جل ورته په دنیا کې مقبولیت ورنصیب کړي. دریم، کوم دښمنان چې د الله جل له دې دوست سره دښمني کوي نو الله جل د هغوی پر خلاف د جنګ اعلان کوي او خپل ولی پر هغې برلاسی کوي. الله جل په قدسي حدیث کې فرمایي: چا چې زما له دوست او ولی سره دښمني وکوله نو بې له شکه ما د هغوی پر خلاف د جنګ اعلان وکړو. څلورم، الله جل د خپل دغه ولی او دوست جوارح دې ته نه پرېږدي چې له هغه څخه ګناه او فساد صادر شي او همیشه ورته د نیکۍ توفیق ورکوي. پنځم، د الله جل دا ولی دوست چې کله هم له الله جل څخه څه وغواړي نو الله جل یې سوال قبلوي او دعا یې نه رد کیږي. الله جل په یو بل قدسي حدیث کې فرمایي: وما يزال عبادي يتقرب إلا بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سميعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجاله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولأن استعذني لأعذ. د دې حدیث ترجمه داسې ده:
زما بنده ما ته همیشه د نافعالو په ذریعه رانږدې کیږي تر دې چې زه ورسره محبت وکم، او کله چې زه ورسره محبت وکوم نو بیا زه د هغه غوږونه جوړیږم په کومو چې هغه اوریدل کوي، او زه د هغه سترګې جوړیږم په کومو چې هغه لیدل کوي، او د هغه لاس جوړیږم په کومو چې هغه نیول کوي، او زه د هغه پښې جوړیږم په کومو چې هغه تګ کوي. او که چیرې له ما څخه غوښتنه یا سوال وکړي نو خامخا به یې ورکړم، او که په ما سره له څه نه پناه وغواړي خامخا به له هغه څخه ورته پناه ورکړم. د بنده د غوږونو، سترګو، لاسونو او پښو جوړېدو نه مراد دا دی چې دا جوارح به د الله جل د رضا تابعی ګرځي او نور به په هغه څه کې استعمالیږي چې د الله جل خوښوي. قدرمندو اوریدونکو، په ذکر شویو الهي او نبوي ارشاداتو ته ځیر شو چې الله جل خپلو دوستانو او اولیانو ته څنګه د هغوی په ازلي دښمنانو برلاسي ورکوي. کفار او منافقین چې د انسان ازلي دښمنان دي، د هغوی برخلاف د جنگ ذمہواری الله جل په ځان اخلي. انسان چې ګناهونه په جوارحو ترسره کوي او دې ته یې شیطان او نفس اماره باسوه هڅوي، نو ولایت ته له رسیدو وروسته الله جل د هغه ټول جوارح په خپل قدرت کې اخلي. د هغه نفس اماره باسوه په نفس مطمئن بدل شي او جوارح یې د شیطان له ولکې نه ووځي او په دې ترتیب په ټولو دښمنانو برلاسی ترلاسه کړي. په ذکر شویو الهي او نبوي ارشاداتو کې د فرد، کورنۍ او ټولنې د اصلاح واضح او مختصر تګلاره موږ ته را په ګوته شوه، او د اصلاح لپاره دا هغه لاره ده د کومې په ذریعه چې نبي علیه السلام د جهالت د زمانې له سختو زړو او بې لارې انسانانو څخه د بشریت خواخوږي او لارښوونکی جوړ کړو، او د هدایت او اصلاح لپاره همدا نبوي نسخه د هر زمان او مکان لپاره تر ټولو غوره وسیله ده. امام مالک رحم الله فرمایي د دې امت وروستنی نسل به اصلاح نشي مګر په هغه څه چې د دې امت لومړی نسل پرې اصلاح شوی وو. د دې امت د لومړي نسل تربیت او اصلاح د نبي علیه السلام سنتونه په اتباع سره شوي وو، او د راتلونکي نسلونو لپاره هم د نبي علیه السلام آخري وصیت همدا دی. عربان رضی الله عنه فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د سهار له لمانځه وروسته داسې وعظ وکړو چې له سترګو اوښکې توی شوې او زړونه پرې ولړزېدل. نو یو کس عرض وکړو چې ای د الله جل رسوله، داسې ښکاري چې دا الوداعي یعنی آخري وعظ دی، نو موږ ته څه وصیت کوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه تاسې ته له الله جل نه د ویرېدو او د امیر د خبرې په اورېدو او اطاعت کولو وصیت کوم، اگر که حبشي هم وي، ځکه که ستاسې څخه څوک زما نه وروسته پاتې شول نو ډېر اختلاف به وګوري. نو زما په سنتونو او د هدایت شوو خلفاو راشدینو په سنتونو عمل وکړئ او پر هغې ټینګې منګولې ولګوئ، او په دین کې له نور نوو او امورو پیدا کولو نه ځان وژغورئ، بې له شکه چې په دین کې هر نوی پیدا امر بدعت دی او هر بدعت ګمراهي ده. قدرمندو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی رب او مهربانه ذات سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.